شما افراد مسلکی و با تخصص را از ادارهتان برای به دست آوردن کار در ادارات دولتی به نوع فارغ می‌سازین. اما در بیشتر موارد بازم من تاکید میکنم که سوال است که بارها پرسیده فرستاده شده، ما از شما بپرسم تا پاسخش را بتین. بازم میگن که فرمایشات و واسطه بازی ها میتونه در اینجا کار بده. یک پیام واضح و روشنی که داشته باشین به این کسانی که این انتقاد را دارن و این دیدگاه را دارن چه بوده میتونه؟ حالا یک تعداد چگونه میتونن اولاد خود را واضح‌تر بیان بدون واسطه و شناخت بیارن شامل بسازن؟ اگر شما یک چیز واقعی اینه که افواهاتی که در همه جا وجود داره، این وظیفه شماست تا این افواهات و این شایعات را بتونین جلوگیری بکنین. اما متاسفانه اگر شما فعلا مقرر شده، کسایی که آدم مقرر شده، از این بپرس به وسیله کی آمدی؟ در تمام اداره ما شما مثلا لیست که مقرر میشه از اونها که شما سوال کنید تنها تمام آمار لیست جدید شمولا رو به شما میدیم. بریم از اون مصاحبه بگیریم اینا وسیله کی آمده. دوستان عزیز سلام. امروز آمدیم به اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت اخذ نظریات متقاضیان، کسایی که آمدند و در 16 بست انتیه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با هم رقابت میکنند تا اینکه کامیاب شوند. ما آمدیم به اینجا تا نظریاتشون در روند پروسه شارلست و همچنان ای که چگونه امتحان را سپری کردن، سوالات چطور بوده است، نوع برگزاری امتحان و رضایتشون را از مراجعین و متقاضیان اخذ نماییم. متخصص انکشاف سیستم ها ته ما نوملیکنه کړې وه. الحمدلله دغه پروسه چې دا ډیره شفافه ده، لکه څنګه چې ما نوملیکنه وکوله په بستونو باندې چې زه کله خبر شوم ما خپل اسناد وروړله، د هغې په اساس باندې زه شارټلیست شوم او نن یې مونږ راوغوښتلو دلته امتحان ته او امتحان یې دلته په اصلاحات اداري کې رانه واخیستو. یعنې که زه درته ووایم دلته 100% شفافیت و، یعنې داسې شفافیت و چې بعضې خلک وایي چې په امارات کې ټول روابط او ضوابط دي، خو هغسې نه ده. که چېرته هر څوک دغه اصلاحات اداري کمیسیون ته راوبلل شي نو دلته به 100% زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دلته ډېر زیات شفافیت شته ده، هر څوک به په خپل لیاقت باندې کامیابیږي. نو الحمدلله لکه څنګه چې ما امتحان ورکړو په همغه ساعت باندې موږ ته نمرې راووتلې، په هغې کې زه کامیابه شولم. نو یو بل امتحان د موږ پاتې ده د انټرویو، نو هغه ته موږ غوښتنه لرو چې په هغې کې هم همداسې شفافه څوک چې لایق وي لیاقت ولري همغه بست ته ورکړي. نام ما هست محمد صدیق صبا، ولد غلام علی، از ولایت بدخشان هستم و لقب ما دکتر است، دکتر صدیق صبا، استاد پانتون های شخصی هستم. امتحان شرکت کردم و امتحان ماشاءالله به خیر و خوبی سپری شد. خب خواست ما نه تنها از اداره بلکه از تمام اداره دولتی ما این را خواهش میکنم که در زیر چتر امارات اسلامی و به همین سیستمی که برای فعلا امتحان صورت گرفته به همین شکل جریان داشته باشه. بسیار یک نظامی تعلیمی امتحانی یا آموزی امتحانی بسیار خوب است. خدا کنه که در دیگر اداره هم به همین شکل اداره و تنظیم شد. نومي زرولی زاهد د لوګر ولایت مداغي ولسوالۍ څخه. ما خو دلته متخصص انکشافي سیستم نظارت و ارزیابي ته ثبت نام کړی و، نو نن هم ازموینه ورکړله، الکترونیکي ازموینه وه او پای ته ورسېدله. دغه چې کله دا بستونه اعلان ته ورکړل نو موږ ثبت نام ورته وکړو، 2 رقمه ثبت نام، یو فرمې ډکېدلې او بل آنلاین ثبت نام. نو ما خپله فرمه ورته ډکه کړې وه، دلته خپله اړوند ادارې ته راغلی یم او پروسه بیخي شفافه پروسه وه، واقعا چې حقدار ته رسېدلی و. داسې څوک نه و چې د کمې تجربې والا دې راولي او شات لیست کړي. دوی چې کومه اندازه ورته ټاکلې وه تجربې ته، کاري تجربې ته، نو هغه یې مد نظر نیول. ازموینه خو بیخي شفافه ازموینه وه، الکترونیکي وه او دې کې داسې څوک نشي کولی چې ګوتې ووایي، کمپیوټري سیستم ده. ماشاءالله شفافه پروسه و و بیخي ترازی و. عبدالصبور هستم، یکی از کاندیدان بست متخصص تدارکات اداره تعلیمات تکنیکی. یک اقدام بسیار نیک صورت گرفته از طرف اداره تعلیمات تکنیکی. ما اپلای کردیم، هیچ امید نداشتیم که شاید شارلیست نشویم و گفتیم شاید امتحانی باشه که شفافیت نباشه. وقتی که در اینجا فعلا نامدیم گفتن امتحان از طریق الکترونیکی اخذ میشه که یک بسیار کار خوب است. اگر ما هم نشویم هم کسی که استعداد داره اونمو کامیاب میشه. شفافیت در این بخش 100% تامین است. خواست ما از اداره تعلیمات تکنیکی این است که قسمی که مرحله اول امتحان از طریق الکترونیکی اخذ میکنن، بعد انترویو را ما میتونیم به شفافیت کامل
سپری بکنن و هم افراد متخصص و واجد شرایط در اداره خود بگمارند که همون کارشان به خوبی و به وجه احسن پیش بره و از تمام ادارات دولتی افغانستان خواهش ما می است که تمام بستاشان از طریق امتحان الکترونیکی اخذ بکنند تا افراد واجد شرایط در بستا کامیاب شوند و کار خود پیش ببرند. زما نوم یعقوب شرافت د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او نن دلته په اصلاح اداري کې مې امتحان و. ما خو د تعلیم و تربیه تخصص تعلیم و تربیه لپاره مې بس لپاره مې لیکنه کړې وه. ډېره شفافه پروسه وه، ډېر ښه امتحان و، هېڅ درغلي او پکې نه وه او ډېر صفا